کچری تاسو خپل ماشومان ته په سترګو کې کاجل یا رانجه لګوي نو دا ورته هرگز مه لګوي، ځکه چې دا رانجه او کجل ماشومان ته په سترګو کې لګول داسې دي لکه هغو ته په سترګو کې زهر اچول دي، ځکه چې دې ته په میډیکل کې بلیک پویزنینګ ویلی شي. او نن سبا څومره هم رانجه یا کجل دي په هغې کې لیډ شامل دي، او لیډ یو داسې څیز دی چې دا د انسان د صحت دپاره داسې دي لکه زهر. نو که چیرې تاسو ماشومانو ته په سترګو کې دا رانجه او دا کجل اچوئ او په هغې کې لیډ شامل وي، نو د ماشوم په وجود کې دننه د وینې کمې راځي چې هغې ته په میډیکل کې مایکروسیټک هایپوکرونیک انیمیا ویلی شي. او دویم دا که چیرې بار بار تاسو ورته په سترګو کې رانجه اچوئ نو د هغه په وجود کې کم برین کم مازغه دي هغه ډېر زیات کمزوري کیږي او ډېر زیات ستومانه کیږي، او تر دې پورې چې د هغه کم برین سیل دي هغه هم خرابېږي. او د دې سره سره د سترګې هغه حصه هغه پسته غوښه به موږ ورته پښتو کې وایي کوم ته لیکریمل ګلینډ ویلی شي په میډیکل کې، کومه چې زموږ په سترګه کې اوښکه را پیدا کوي او د هغې په وجه باندې زموږ په سترګه کې د اوبو مقدار پوره وي، نو هغه ګلینډ بندولی شي چې د هغې په وجه باندې سترګه هم خشکېدلی شي. د دې سره سره ماشوم ته بیا د سترګو بیمارۍ هم لګېدی شي. او دا لیډ دومره خطرناک دي که چیرې د ماشوم په وجود کې دا ډېر ټایم دپاره پاتې شو نو ماشوم بېهوشۍ طرف ته هم بولی شي. او د دې سره سره د ماشوم چې کومې ګردې دي هغه هم خرابولی شي او د ماشوم چې کوم اډوکي دي هغه هم کمزوري کولی شي. نو که چیرې تاسو د خپل ماشوم صحتمند غواړئ نو تاسو د هغو سترګو کې کجل او رانجه مه اچوئ، ځکه چې نن سبا څومره هم کاجل او رانجه جوړیږي په هغې کې لیډ شامل وي، او لیډ د ماشوم او غټ انسان د صحت دپاره داسې دی لکه زهر. او که چیرې تاسو ته پیور رانجه میلاویږي چې په هغې کې لیډ شامل نه وي نو هغه تاسو غټ انسانان به طور سنت استعمالولی شي. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي دغه شان انفارمیشن دپاره زموږ آی ډي در سره فالو کړئ او دغه شان انفارمیشن موږ تاسو ته ډیلی بیسس باندې راوړو. او دا ویډیو د خپل فرینډ سره خامخا شیر کړئ چې هغو ته هم پته ولګي چې آیا د ماشومانو په سترګو کې کجل او رانجه اچول نقصاني دي یا فایده مند.